ټولو اول مې خطاب ځان ته دی چې د علم سره عمل ضرور دی، عمل مهم دی. علماو لیکلي دي العلم بلا عمل وبال، هغه علم چې عمل نه وي ورسره عمل دا وبال دی، دا پیټ دی، دا بوج دی. والعمل بلا علم الضلال، هغه عمل چې یو څوک یې د علم څه بغیر کوي دا ګمراهي ده. عوامو ته شریعت اجازه نه ورکوي چې نفلونه پر خپل سر وکړي، روژې خودسریزه ونیسي، خیراتونه خودسریزه وکړي، ختمونه خودسریزه وکړي، اسقاط و هدیره و فاتحه خودسریزه کړي، زموږ ګرد عوام یې خودسریزه کوي. معلومات خو وکړه مولوي صاحب نفلي روژې کمې روژې دي، کم ورځ ثواب لري. نوافل کم نفلونه دي، اشراق څه ته وایي، څاټ څه ته وایي، اوابین څه ته وایي، تهجد څه ته وایي. پر ما غم راغلی دی زه هدیره پر څه ترتیب وکړم، زه خو نه پوهېږم. پر ما تکلیف راغلی دی زه فاتحه پر څه ترتیب واخلم. ما نظر پر ځان ایښي دي، زه دغه نظر پر کومه طریقه ادا کړم. دلته دواړې طبقې راټینګېږي. علم چې عمل لري ورسره وبال څو. معراج ته چې نبی کریم علیه السلام لاړی صلی الله علیه وسلم، یوه ډله یې په دوژخ کې ولیدل چې د اور په چنګکانو په ژبو زړېدل. زه تاسې ته وایم چې دا په ښکاره خو لوړ ځای دی. حکیم علومت صاحب داسې منبر وټکوئ، الله په ذات باور وکړي دا د اغزو جلرګو بار دی، زه پر ناست یم. نبی کریم علیه السلام ته چې الله پاک دوژخ ور وښوی، یوه ډله په دوژخیانو کې په ژبو د اور په چنګکانو زړېدل. قال من هؤلاء یا جبرائیل، دا څوک دی ای جبریل امین؟ قال هؤلاء خطباء امتک، دا ستا د امت د جمعې د ورځې خطیبان دي. وامورېده خطبا یې ویلي، دا خطیب صاحب دی ناست دی. هؤلاء خطباء امتک، دا ستا د امت د جمعې د ورځې خطیبان دي چې خلک به یې خطا ایستل، ټول به په ښه جرأت و محبت و الفت راتله، لیکن د حضرت کار پر بل باندل روان. څه چې به یې خلکو ته ویل هغه به یې خپله نه عملي کول. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ای مسلمانانو ولې داسې خبرې کوئ چې خپل یې نه کوئ؟ دا دین یوازې د عوامو ټاکه ده؟ دین خو د شروع څخه تر اول و تر اخر علماو پاللی دي. نو خبر پر کم برابر درته کوي چې علم بې عمله وبال دی. دا خطیب صاحب هلته د اور په چنګک زړیږي. او والعمل بلا علم، تاسې ته خطاب دی. دلته خو موږ راټینګ سولو. او عمل بې علمه کول، خود سریزه اعمال کول، دا بې ګمراهي ده. عمل هغه الله ته محبوب دی چې د شریعت پر طریقه برابر وي. د شریعت پر طریقه برابر عوام هغه عمل ځان ته نسي انتخابولی چې علما یې ور ونه شي. نو بې علمه بې عمل کول ګمراهي ده. العلم بلا عمل، علم چې عمل نه وي ورسره کشجر بلا ثمر، درخته ده ثمره نه لري. درخت چې ثمره نه لري هغې به څه خوند وي؟ د بوټو دپاره په اخر کې 15 شپېته کاله بعد ورې باسي. نو دا ډېره اهمه معامله ده عزیزان. درې شیان ما مخکې تاسې ته ویل چې علم، عمل او په درېیمه مرتبه کې اخلاص.